نن راوتلي یو سرخاب ته. سرخاب په تاریخ کې خپل ارزښت لري. د پښین دوې تاریخي درې وې په زرتشت په وختونو کې چې یو د کوژک دره وه، یو د سرخاب دره وه. نو سرخاب ته راوتلي یو او په سرخاب کې زموږ یو نازولی ځوان او دردمن د خپل ملت د افغان ملت د پښتون په درد کړېدلی شاعر سیمل ملنګ را سره دی او خواست ورته کوو چې خپل غزل د موږ سره شریکه کې. سیمل ملنګ نظم دی، فکر کوم تکراري به وي، خو بیا هم زموږ په سندرو کې پټ راز راغلی، زموږ په سندرو کې پټ راز راغلی. له څو پیړیو وروسته تر ناکامیو وروسته زموږ د احساس له دنیا د حقیقت پر سکرین تورې جامې سوځوي، لپه په رڼو اوبو ډکه ګرځي. په کتابو کې پخوانیو خلکو ډیر یاد کړی، یو چا طبیب یاد کړی، بل بیا د سوو زړو ټکور یاد کړی. دوی وایي د دې خلکو بیده بخت سترګې رڼې کړلې. غوښته مې شور را رسي، د عطرو بوی حسوم، د بلبل غږ اورمه، لکه پسرلی موسم رنګین ښکارېږي. دوی وایي پښتون سړی راغلی دی، خبرې کوي، د چا څه نه بیریږي. زندان یې کور ګڼلی او له یو تر بله ښاره همت وړیا پلوري. له سترګو خوب تښتوي، ځوان ته ځواني ورښایي، بوډا پر تخت کښېنوي. یوه سندره وایي، د اتحاد سندره، د اتفاق سندره، دا د سیالانو لار ده. غزل به زه چیرې پیدا کړم؟ زه به غزل پیدا کوم، یو بل یوه ته به وار ورکړو، د هغه وخت